دغه خبر تاسو ته مینا فیشن د هر ځوان او هر پیغلې انتخاب دې نمبر اړیکه ونیسئ وړاندې کیږي. امریکا وایي که چا د سراج الدین حقانی ادرس راکړ $10 میلیون جایزه ورکوو. امریکا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په تړاو د معلوماتو ورکولو په بدل کې د $10 میلیون جایزې ورکړې اعلان لا هم د خپل بهرنیو چارو وزارت پر ویب سایټ ساتلی دی. سیګار تازه د امریکا د دغه اعلان په تړاو ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت لا هم په خپل هغه وړاندیز ولاړ دی چې که چا د سراج الدین حقانی په اړه ورته معلومات ورکړل یا یې د نوموړي نیولو کې ورسره همکاري وکړه نو $10 میلیون به ورته د انعام په توګه ورکړل شي. خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې هغه متحده عربي اماراتو ته څه ډول او په کومه لاره داخل شوی و. سیګار د اسوسییټډ پریس خبري اژانس له قوله وړاندې ویلي متحده عربي امارات د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانانو د ملاتړ په برخه کې د امریکا نږدې ملګری دی.